ها بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه په تیر کلاس کې څه چل کړو دا ماشين مونږه د دې مونږه سیټ اپ کړو. صحیح ده کنه؟ دلته مونږه لیولینګ او سنټرینګ د دې کړو، جاب یو جوړ کړو او د کنفیګریشن مونږه یونټ سیټینګ کړو. ټیک شو کنه؟ بیا ته مونږه په کمپاس باندې نارته او دا ته برابر کړو. ټیک شو؟ اوس نیکسٹ سټیپ سره زموږ سره پوینټ میجرمنٹ دی. صحیح ده کنه؟ پوینټ راغستل دي، خو پوینټ به څنګه راځو؟ هغه د لپاره سایت پکار دی کنه؟ لکه دا زموږ سره سایت دی، دا په دې کې به زه کم پوینټونه رالم. راځه پریزم به کوم ځای باندې اقدام راوړه، دا کارنر یې زه نه علم. ښه صحیح ده کنه؟ دلته کې دا په دې کارنر باندې کې دغه ځای ټیک شو کنه؟ یو پوینټ بلاله دا راکړي. صحیح شو؟ اوس هغه خواته لاړ شه، د افغاني پوینټ ته یو پوینټ بلاله دا راکړي. صحیح شو؟ نو دا دواړه پوینټونه به واخیستی شي داسې. صحیح ده که نه؟ ښه بیا به راځو دغه شانتې یو دوه پوینټونه بیا په هغه سره کې جوړ کړو. صحیح ده؟ څلور پوینټونه مونږ ځان نه والو او بیا به انشاءالله په هغې باندې خبرې کوو. صحیح شو؟ ښه جي دا زموږ سره څه دی؟ آی پیس دی که نه؟ دا صحیح شوه که نه؟ په دې باندې مونږ څه کوو؟ په دې کې مونږ سایډ کوو دا پریزم. په دې کې بیا یو دی فوکسینګ رینګ. دا څه دی؟ فوکسینګ رینګ دی زموږ سره لکه میګنیفایر دی که نه؟ دې ته مونږ څه وایو؟ میګنیفایر دی. الریډي زوم جوړي. ښه صحیح؟ زوم جوړي الریډي. لکه مونږ صرف داسې چل کوو که نه چې دی مونږ د مونږ کومه سکرو وي؟ رینګ، فوکسینګ رینګ دی. دی په دې باندې مونږ صرف د دې هغه بلرنس او دا ختمو. ښه نو دی د مخکې نه زوم جوړ دی. د دې مطلب دا نه ده چې مونږ دا داسې اخوا دېخوا کوو، مونږ د دا زوم کېږي او زوم آوټ کېږي. زوم کېږي زوم آوټ کېږي نه، میګنیفیکیشن یې کېږي. صحیح ده که نه؟ نو دا زموږ سره څه دی؟ فوکسینګ رینګ دی. ټیک شو که نه؟ ښه اوس به مونږ په دې کې دا پریزم څنګه سایډ کوو؟ نو دی پریزم به اوس مونږ ته ونیسي په هغه کارنر باندې به زه په دې کې ګورم. پریزم هغه کارنر ته یوسه. کله چې ما ته پریزم پول ونیوی شي که نه؟ پریزم پول به زه په لیول کې نیسم. په پریزم پول کې څه دی؟ لیول دی پکې. پریزم کې لیول دی، لیول یې هغه لیول که که نه؟ ښه په پریزم کې لیول دی. صحیح شو؟ ټیک شو جی؟ د ما د پریزم پول نیولی دی، زه په دې سایډ کالیمیټر کې اول دی وګورم چې ماشین به ورته وګورم، په دې کې ورته زه وګورم، بیا به د ماشین څه کړم؟ دا هاریزنټل کلیمپ ولا لاک کړم. نو بیا به وروستو زه په څه کې ګورم؟ په دې آی پیس کې به ګورم او دغه نه دا پریزم دی به د زه څه کوم؟ لکه دی به د زه بیا سنټر ته کوم. ټیک شو که نه؟ په دې کې چې دا بلیک ښکاري که نه؟ دا کراس هیر دی. صحیح ده؟ نو دغه کراس هیر چې دی دا د دې ځای نه دا دې هغه کانټراسټینګ کېږي. صحیح ده که نه؟ په دې کې زه دننه ګورم دا ډیم شي او بیا څه شي؟ بیا پول شي. صحیح شو که نه؟ دا د زه ښیم دا بیا دا په دې کې بیا موږ دننه وګورو. ټیک شو که نه؟ نو پریزم بالکل ریډي شوی دی. اوس چې کله به دې کې زه دا پریزم سایډ کړم، پریزم په دې سایډ کالیمیټر باندې ما دی وکتو، دا پریزم پول مې وکتو، نو زه به په دې باندې دا پریزم څه کړم؟ سینټر ته به. ټیک شو که نه؟ دا زموږ سره دی کراس هیر ته وګوره، دا د پریزم د کراس هیر په سینټر دی. صحیح؟ دا په هغې باندې لازمي راولي. ټیک شوه که ټیک نه شوه؟ نو چې کله دا بالکل په دغه باندې برابر شو، نو دا ورټیکل کلیمپ نه دی، دا به هم لاک کړم چې دی هم مومنټ نه کوي او داسې هم مومنټ نه کوي. چې کله دی ما داسې کوو نو دلته کې بیا څه لیکلی دی؟ مجر. صحیح لیکلی؟ نو دې ته به زه انټر شم. دا پوینټ واغستی شو. څه چلو شو؟ پوینټ واغستی شو. اوس دغه پوینټ مونږ بیا دې طرف ته شفټ کوو. صحیح؟ دا پوینټ خو واغستی شو. اوس د دې پوینټ سره به مونږ څه کوو؟ دا پوینټ به مونږ سیو کوو. څه چل به کوو سره؟ سیو کوو. دا به انلاک کړم. ښه دواړه به انلاک کړم، هم به هاریزنټل انلاک کړم، هم به ورټیکل به انلاک کړم. دا پوینټ به زه څه کوم؟ سیو کوم. نو ریکارډ به یې کوم.
ریکارډ به کوم دلته بل نمبر ورکم الته کې زموږ سره 100 نو دلته به دې 2 شي صحیح شو کنه 2 شو کته براشمه دا کوډ بورس بدل کمه ریډ باونډري کستاو سره نو باونډري بوته ولیکو لکه دا زموږ سره سره باونډري دا اوس کچه د کې دلته کې لیکل ټارګټ هایټ صحیح لیکل دی نو دا خبره د مونږه لانه ده کړي دا د مونږ نه ډیفاین کړي صح دا د مونږ نه ډیفاین کړي نو دا وته ول ډیفاین کوو چې ټارګټ هایټ څه ته وایي مونږ د ټارګټ هایټ په ماشين کې راغو کنه چې ټارګټ هایټ بسې نو مونږ ماشين له معلوم کړو کنه هغه انسټرومنت هایټ مونږ معلوم کړو خو ټارګټ یو نو ټارګټ هایټ مونږ دغه ځګنه امتیاز را کم ځکه نه کړی دی د دې ځګنه والا او د قشاندې براشي د دې ځګې پور دا زموږ څه شو ټارګټ هایټ شو 4 فوټ اوس کچه د کې دا مونږ بیا چینج کوو د دې نه چینج کوو لکه د وس دا برکو تر برکه برکه اوس دا د سونه برکو دا بیا هغه ته وای ښه پوینټونه چې سو کړي لکه سرور ته به وای چې ما د خپل پریزم چې ده دون یو فوټ می نور چوت کو هایټ مولور کو ټارګټ هایټ می چینج کو یو فوټ می نور چوت کو پوه شي به خبره نو چې هغه بیا دلته کې به ټارګټ هایټ کې ولېږي دا په ټوپ او سروې کې به کار راځي دا خبره صحیح شو اوس چې د باونډري سروې یو د هغې دونه خاص دغه نه نو بیا تاسو د مخې سره انسټرومنت هایټ ته ماجت نشته ټارګټ ته ماجت نشته او کار کوو خو کټو په سروې او دا چلی به کې کړو نو بیا بل کوم مسالې لکه دا وستا الته کې پوینټ راکو کنه ماشين له خمونګه انسټرومنت هایټ ور کړه کنه نو دلته کې بزو سکو ما ټارګټ هایټ ور کوم کنه ور کوم نو دا 4 فیټ ته نو کې دې شي په نیکسټ پوینټ کې دا چینج شي خو که چینج کېدو نه نو بس ته بیا صرف پوینټونه له ریکارډ کېږي اوکې اوس دا پوینټ ورکا دا غلا اتخ جان چې دا پوینټ راکی اوس دا اتخ جان ور روان دی کنه صحیح شو کنه نو زبا اول دا ماشين دي ستاو کما په دې بر سایډ کالیمیټر کې با دا ماشين هغه ته سکما دا سایډ کالیمیټر دی په دې کې دنه صحیح پلس په دې کې یو پلس شانتي نشان کراسیر لګیدل دی د ښکاری نه نو په دې باندې بزا اتخ جان سکما فوکس کما ٹھیک شو چې دې ما په دې باندې فوکس کو دي سي دا بزل لاک کم دا ماشين مې سکما هاریزنټل به لاک کم خا ورټیکل لانو بیا به زه آی پیس کې ګورم ټیک ته ټیک نه ده یعنی لکه مونږ خوای دی به کې راغلی دی خو لکه سیټ نه دی نو دا به زه سیټ کم صحیح شو ټیک شوې ما دې به آی پیس کې سکو فوکس مې کو کنه مې کو بس په دې کې چې دا کم کراس هیر مونږ د ښکاري دا کراس هیر مونږ دا پریزم د کراس هیر سره برابر کو صحیح شو چې کله موږ دا برابر کو دا غي سره نو دا کلم دا بس کما دا کلم په لاک کما د ای ډی ایم دا ورټیکل کلم په کما چې د دې سیم مومنت نه کوي او د سیم مومنت نه کوي هغه پوینټ سیو شو کنه هغه بل اوس په دا پوینټ علامه پس کم بٹن باندې ام ای اس بٹن باندې نو دا پوینټ په ځو سالته کې اتخ جان وګورم چې دا پوینټ هغه ته واغستې شي ها ما چې کله دا پریس کو نو پوینټ واغستې شو کنه نو دا به زه اوس څه کوم ریکارډ تراله ما په خپل باندې څه لیکل 3 لیکل دی راشه او بیا چې کده را کوشم ټارګټ هایټ یې لیکل 4 او کوډ یې لیکل باونډري نو زموږ سره دا به دغه یو کوډ به دغه یو هایټ کې روان دی دا به سیمپل زه څه کوم اوکې به کما په دې طریقه باندې به اوس د نور پوینټونو معلوم دا اوس موږ له بل پوینټ راکو د صحیح شو کنه ماشين مو تراتاو کو او دغه پوینټ په اوس سوال صحیح ده نو طریقه به صحیح عقب سایډ کالیمیټر کې بده اول وګورم دا غي نه بعد پوینټ وال صحیح ده کنه دا پوینټ ما بالکل ریډي کو نو زبر چرته کې راشم ام ای اس ام ای اس پوینټ واغسته شنو ریکارډ به کما 4 نمبر پوینټ دم باقا کوډ کې راوند سمپل به څه کما اوکې به کما دوستا 4 نمبر پوینټ راکا ٹھیک شو ماشين مو دتاو کما دا پوینټ په عالم ٹھیک شو کنه دا اوس ما چلو کو ته بدی سایډ کالیمیټر کې د فوکس کو بیا زراله ما بیا می پریزم چې د هغه می فوکس کو بیا می دال لاک کو
وسره علامه پوینټ مو اغستو ام ای اس باندې او هغه مې څه کو ریکارډ کو صحیح شو کنه اوکې خجي ها اوس مونږه سلور وانه پوینټونه واغستو ټیک شو کنه ډیټا ماشين دراله کنه اوس په دا مونږه کمپیوټر ته څنګه وړو لکه دا مونږه څنګه هغه ته ایکسپورټ کو نو په دې ماشين کې دوه آپشن راکړي به اسکیپ به تیوزم میموري د وزم میموري ته رااله مکنه دلته لیکل دی یو اس بي لیکل دی خیال دی او دلته کې څه لیکل دی سټوریج میډیا دې ته وګوره نو دې ته لیکل دلته کې F1 کې زموږ سره کم یو سټوریج دی دا انټرنل دی دا ماشين خپل دی او دا څه دی ایکسټرنل اس ډي دا نو دا زموږ سره په دې ځای کې یې اس ډي کارت په دې ځای کې لګي صحیح شو نو که چېرې کې اس ډي کارت ته مونږ دا وړو نو دا فایل به مونږ په ډاونلوډ دغه باندې هلته کې وړو صحیح ده ډاونلوډ باندې او دلته کې یو اس بي لیکلی دی دلته کې لیکلی دی کنه لکه دا یو فنکشن دی دلته یې څه لیکلی دی پلګ د یو اس بي یا ایگزیټ پریس اسکیپ نو دلته کې یو اس بي او دې ته کومه یو اس بي لګي دې ته مینی بي یو اس بي کیبل لګي څه ورته لګي مینی بي یو اس بي کیبل ورته لګي دا بس مونږ کمپیوټر ته ډایرکټ واړو دا ډیټا صحیح ده ها دلته کې زراله ما دا سټوریج دی مونږ چې د کې په ایکسټرنل سټوریج کې کار کوو دا به مونږ F2 باندې بیا ور اړو صحیح ده کنه نو زموږ سره نو اس ډي کارت دی نو څه چل کیږي F1 ته ولاړ شو واپس اس ډي کارت په زموږ سره څه دی نشته کنه دا فایل نو مونږ هغه ته څه کړو اچولې به یو وته ټیک شو که ټیک نشو نو څنګه وته بیا مونږ با میموري کارت ته یا دغه ته مونږ څنګه اچو نو جاب ته بلاړ شم چرته بلاړ شم جاب خپل سلیکټ ته کنه اوس دلته به یو بل خبرم دا ډاونلوډ دا څه دی ډاونلوډ نو کوم فایل ډاونلوډ کې هغه انټر کړه چې میموري کارت ته لاړ شي صحیح شو که صحیح نشو نو دغه هم خطر دی خبره صحیح ده کنه خپل دی خبره خجي نو دلته کې زموږ سره میموري کارت نشته نو مونږ دا چې مونږ یې انټر کو دی به ډاونلوډ شي خو فایل به لاړ نشي صحیح ده ځکه چې نو موږ وسو کو ها مونږ خو په مینی بي یو اس بي باندې ځان کار کوو دلته کې وګوره کام سیټینګ صح دا کمیونیکیشن کیبل دی درګېدلې هغه ته سوې کام کیبل وته وي ښه دازګي دی ٹھیک شو دا را کولاو کا ټیک شو جی دا کام کیبل له ښه کمیونیکیشن نو سو دا غوډه لګي په دغه کمیونیکیشن کیبل ګورې د سافټویر کیږي ښه زیاتره سره په یوز کیږي سافټویر د ټوټل سټیشن سافټویر لپاره خداغي نه بعدو زموږ سره د میموري کارت دی مینی بي یو اس بي د بګي اوس په دې کې د سه ماشينان نه وتري چې باغی کې ډایرکټ او ټي جی ملګي او ټي جی او ډایرکټ مو زموږ ردینا هم موبایل ته راتلی شي د دې نه څه ته راتلی شي موبایل ته خجي دا زموږ سره سره مینی بي یو اس بي دی د دې دا د سی ټیک شو کنه دا مینی بي یو اس بي مونږه دلته کې سکړه پلګ کړه په دې کې دا یو اس بي به زوس راواله ما دا به لپټاپ ته ولګوم صحیح شو کنه او سم څه کو دې د پاره مونږه لپټاپ ولګو ښه چې دا فایل به مونږه څنګه دلته کې دیتا دا غینه به کاپی کو دلته به پیسټ کو خجی کله چې دا مینی بي یو اس بي ما دلته پلګ کړه او یو اس بي مې دلته کې پلګ کو نو دلته کې دا سیستم چې دی کنه دی بل نه راځي ولی به نه راځي چې دلته کې دی یو اس بي اپشن د بزن انشم مو دا دلته کې سړي کله پلګ د یو اس بي اوس یو اس بي ان پلګ هم دي خو نه راځي صحیح ده کنه نو دې مطلب څه شو چې دا به ته ان پلګ کما او دا اپشن چې کله راشي دا غینه بعد به دا پلګ کما دا اپشن ته لاړې اوس بدل نه کیو ګوره ها دلته به وسره واجی ډایرکټ فایل کولاو شي نه نو زمون دا فایل کوم ځای کې پروت دی په فایل کې پروت دی بس کې فایل کې پروت دی ها کلاس ډیټا مونږ اوس دلته کې راشو دا class.dat دا فارمیټ فایل نه دی د بازار کولاو کما ها کاپی به کما صحیح شو او دلته کې به څه کما پیسټ کما چې کله ما دا دې وکړو پیسټ مې کو کنه
نو دا یو اس بي اوس ان پلګ کم د دې کار دلته شو ختم ختم شو دلته به بیا ز اسکیپ بٹن پریس کما صحیح شو کنه دا ټیک شو دا یو اس بي به د څه کما ان پلګ به کوم دا ونه